अस्सलाम वालेकुम زه هومیوپیتھک ډاکټر یم. څوک د انسومنیا ښکار وي نارینه زنانه. انسومنیا څه ته وایي؟ بې خوابۍ ته وایي. خوب په ټیم نه راتلو ته وایي. نارملی انسان 8 غنټې کم از کم پکار وي چې هغه ویده شي په 40 غنټو کې. چې 8 غنټې هغه ویده شي نو دغه هارمونز به هم نارمل وي حالت کې وي، هغه به ذهني هم سکون کې وي او هغه به فزیکلی هم فټ وي او چې څومره اکټیویټیز دي هغه سرګرمۍ دي روزانه بنیاد باندې هغه صحیح ترسره کولی شي. خو که نه دغه خوب پوره نه وي او انسومنیا ښکار وي نو هغه به ذهني تناو شکار وي، نفسیاتي مسلې به وي ورته، جسماني به هم هغه فټ نه وي. نو وجې څه وي؟ وجې خو یو زموږ معاشره کې زموږ چې کوم موجوده حالات دي د ملک، ګراني ده، مهنګایي ده، خلک فاینانشلی سټیبل نه دي، مالي حالت د چا هم صحیح نه دی، غریبي ده، نو دا هم یو وجه ده. خلک سوچونه کوي نو هغې الله دې هغې دپاره خو زما نه دعا ده چې الله پاک دې د ټولو خلکو مسلې ختمې کړي، امین. سره زما او نو یو خو دا وجه کېدای شي د بې خوابۍ. دریم کورني حالات دي، د هسبینډ وایف د ښځې خاوند خپلو کې انډرسټینډینګ نه وي، مسلې وي، یا بچی بیمار وي، یا کور کې داسې نور غټې بیمارۍ وي، د هغې په وجه سکون نه وي په کور کې، نو خوب بیا نشي راتلی. دریم د زنانو چې کوم بې خوابي ده نو هغه هارمون امبیلنس کېدل دي، هارمون چې کوم دی هغه غیر متوازن کېدل دي، دغه هم یو وجه ده. بل دې سره سره کم خلکو معده ټیک نه وي، معدې کې مسلې وي نو هغې ته هم بې خوابۍ مسله کېدای شي. نو دا څه وجې دي، کوشش وکړئ چې دا وجې ختمې شي او تاسو داسې هومیوپیتھک دوايانې ښیم چې هغه تاسو استعمالوئ ریګولر. یو خو به د هغې دا فایده ده چې تاسو عادت کېږئ نه، مثال کله هم تاسو پرېښودل غواړئ نو هغه پرېږدئ، هېڅ سایډ افیکټ د هغې نشته. بل چې هغه تاسو استعمالوئ هم به تاسو له څه زورنه نه درکوي بلکې فایدې ډېر زیاتې دي. نو دوايانې تاسو نوټ کړئ ځان سره چې یو دوایي ده د هومیوپیتھک دوایي ده ایونسټایوا کیو، مدر ټینکچر دې ته وایي ایونسټایوا، دا به مدر ټینکچر کې راواخلئ. سمه ده. دې سره دویمه دوایي ده فیسفلورا کیو، دا مدر ټینکچر کې راواخلئ. دا به دواړه دوايانې راواخلئ. تاسو د ماښام ټایم کې به تاسو د یو نه 15 قطرې یو ګوټو اوبو کې اچوئ اسکئ به، او د بل نه 15 قطرې یو ګوټو اوبو کې اچوئ او اسکئ به. د دواړو نه 50 قطرې برابروئ، د دې هېڅ سایډ افیکټ نشته او د ماښام ټایم کې تاسو دا اسکئ، انشاءالله تاسو له به پرسکونه خوب راځي او ذهن به هم سکون وي، اعصابي چې څومره تناو دی، ډپریشن دی یا سټرس دی، اب هم انشاءالله دې سره ختم شي. تاسو خپل هم کوشش کوئ بحث و مباحثې نه ځان وساتئ. کوشش کوئ که تاسو د تنهایۍ د وجې پریشان یې او د بې خوابۍ ښکار یې نو سوشل شئ، داسې خلکو سره ناسته پاسته کوئ چې هغې سره خبرې اترې کول تاسو باندې ښې لګي. او که نه تاسو ډېر زیات سوشل یې، د خلکو سره مو تعلقات دي، د هغې په وجې د هغې په خبرو په وجې تاسو پریشان یې او تاویلې ماویلو نه پریشان یې، نو بیا ځان انټي سوشل کېږئ مه، خو محدود شئ، لوندې لیمیټډ شئ، نو تاسو به انشاءالله ذهني سکون تاسو ته راشي. امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د مالا چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ. په دې چینل کې تاسو له مستند مشورې، مستند دوايانو باره کې معلومات درکوم. زما دعا ده الله پاک دې د ټولو مسلې ختمې کړي، الله پاک دې ټول له شفای کامله نصیب کړي. سره زما امین. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.